په بلخ ولایت کې د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونې د 40 میګاواټه برېښنا د جوړولو چارې پیل شوې. د بلخ ولایت دهتدي ولسوالۍ کې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولیدي دستګاه جوړولو پروژې د کار پیل د پرانیستې غونډه ترسره شوه. دغه پروژه به د 40,000 کورنیو ترڅنګ 1800 تولیدي فابریکو ته د برېښنا څخه د ګټې اخیستنې زمینه برابره کړي. په یاده غونډه کې د اقتصاد وزارت معین د اماراتي شرکتونو لوی رئیس د بلخ ولایت والي په ګډون ګڼ شمېر مخورو مشرانو برخه اخیستې وه. د یادې پروژې د تنمیل مسؤلین وایي دغه 40 میګاواټه ایسي پروژه چې 44.5 میګاواټه ډیسي ته تبدیلیږي له 28 څخه تر 10 میلیونه امریکایي ډالرو لګښت به پرې راشي او 2 کلونو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. 40 میگاوات در اصل 44.5 میگاوات برق سولری در دهتدی است که امروز افتتاح کردیم، شما شاهد بودید که تقریبا 500 جریب زمین اعمار میشه و سرمایه گذاری از تقریبا 30 میلیون دلار می باشه و تقریبا در حدود 20 الی 24 ماه وخت میگیره اعمار از این شاخه. ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین احمد الله زاهد په بلخ ولایت کې د روان اقتصادي پروسې ستاینه وکړه او په خبره یې موږ ته په تیرو 20 کلونو کې داسې مرکزونه نه دي جوړ شوي چې هیوادوالې له ګټې څخه برخمن شي او له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. موږ تاسې په تیرو 20 کلونو کې د یوې داسې صحي شفاخانې او صحي مرکز خواندان نشولو چې د موږ د تاسې مریضان د ګاونډیو هیوادونو په دروازو کې په سرحدونو کې په قطارونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ټول هغه خلک چې هغوی د بشردوستي په نوم باندې او یا د بشرپالنې په نوم باندې یا د نړیوالو ادارو په نوم باندې غږ اوچتوي او غږ راپورته کوي، هغه خلک ټول باید دغه یو اساسي ضرورت وبولي او په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت ملاتړ وکړي. دغه راز د افغانستان د برېښنا عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په خپلو ویناوو کې وویل چې د دغې پروژې د منظورۍ او ارزونې ټولې چارې یې په 20 ورځو کې ترسره کړي دي او هیوادوالو ته یې دا ژمنه وکړه چې په نږدې وخت کې به د لمریز، بادي، د اوبو او د ډبرو سکرو په صنعت کې د 900 میګاواټه برېښنا زمینه برابروي. دغه راز یا تړونونه ابتدایي وښودل او ویل چې د دې سربیره به په راتلونکي کې د ګاز په واسطه 1500 میګاواټه برېښنا د تولیدولو لپاره کار کوي. کومې 900 میګاواټه پروژې چې دي دا تنها د لمر او یا لمریزې برېښنا په برخه کې نه دي. موږ کوښښ کړی چې د هېواد له شته منابعو څخه اعظمي ګټه پورته کړو او د نورو له احتیاط څخه د هېواد خلاص کړو تر څو په خپل ځان باندې بسیا شو. د بلخ والي الحاج محمد یوسف وفا د هیواد د آبادۍ په دورشل کې فعال پانګوال او مسلکي کسان وستایل او دا رنګه پرمختګونه یې د نظام او ولس د یووالي او همغږۍ پایله وبلله او زیاته یې کړه چې د افغانستان اسلامي امارت په هره برخه کې د بهرنیو هیوادونو له حمایت او استعمار پرته په خپلواکه توګه د هیواد ټولې چارې په معیاري ډول سمبال کړي دي. تاسو د مشاهده وینئ چې دا د افغانستان ولس یو تعهد، اتفاق، اتحاد، ژمنتیا د حکومت او د ولس یو هوډ دی چې دا پرمختګونه روان دي. د خپلو عوایدو، د خپلو ملي تجارانو، صنعتکارانو، د خپلو انجنیرانو، د خپلو مشرانو، نو چې د خارج مشوره ورسره ده، نه د خارج قانون ورسره دی، هیڅ شی نه دی ورسره. د خپلو بودجه، په خپلو پیسو، په خپل نظام، په خپل فکر، په خپل سوچ، په خپل ستړیا هم یې نظام جوړ کړي په 3 کاله، هم یې اردو جوړه کړه، هم یې پولیس جوړ کړه، هم یې استخبارات جوړ کړي، هم یې حکومتي ادارې جوړې کړي، هم یې نظام جوړ کړي، هم یې بودجه جوړه کړه. یاده پروژه چې د بلخ د برېښنا په تاریخ او د افغانستان په صنعت او پرمختګ کې یو لوی ګام بلل کیږي د ملي تجارت غضنفر ګروپ او زولرستان ګروپ په مالي ملاتړ تمویلیږي چې د 1500 جریبه په مساحت ورته ځمکه په پام کې نیول شوې ده او په راتلونکي 2 کلونو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ضابط خان انځور، افغان نیوز، دهتدي ولسوالۍ.